الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ډیرو قدرمنو مسلمانانو، مؤمنانو، مشرانو، کشرانو، ځوانانو، اوریدونکو، مشاهدینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د دې درس عنوان دی یا په بل تعبیر د دې حلقې د درس موضوع ده د حاکمانو، سربراهانو او امیرانو او ولسمشرانو حق په رعیت او په ولسو عوام باندې هغه څه دي. یعنی مسلمانان چې کله خپل مشران وي، امیران وي او حاکمان وي، نو ولس او خلق مسلمانان هغو پر حق باندې څه مسؤلیت لري او څه وظیفه لري. قدرمنو، اجمالاً به دا خبره وکړو د قرآن کریم او احادیثو په رڼا کې چې په راحت او په سختۍ د هغوی اطاعت کول او خبره منل او د هغوی نه بغاوت نه کول او په هغوی باندې خروج نه کول دي. دا د دیو حقوق دي. د دې وجې نه دا مسله زمونږ په اکثرو مسلمانانو باندې داسې غیر واضحه ده او کله که واضحه وي په دې کې ځینې خلک افراط کوي او ځینې پکې تفرید کوي، بلکې په دې کې د اهل سنه والجماعه او په دې کې قول الفصل او قول الحق هغه دا دی چې کله د دوی نه کفر بواح ښکارا کفر نه څرګند شوي نو د دوی طاعت او خبره منل پکار دی. او هغه کفر بواح حدیث کې راځي چې تاسو په هغې باندې برهان او دلیل موجود وي او داسې نه چې په ګمانونو، په تاویل ماویل باندې، بلکې د هغوی کفر په څرګند ډول سره، په یقین سره، په نص د قرآن کریم سره او په خبر صحیح احادیثو سره ثابت شي، بیا دا خبر لازمی نه دي بلکې خلاف پکار دی. اما
چې کله هغه فسقم کوي، فجورم کوي، ظلم کوي، د رعیت حق نه ادا کوي، خو بیا به هم ته بغاوت نه کوي چې د کفر هغه څرګند ښکاروالی پکې موجود نه وي. په دې رابطه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشادات او تعلیمات موجود دي، بلکې د احادیثو په کتابونو کې ابواب او باب په دې رابطه باندې محدثینو قایم کړی، لکه په صحیح مسلم کې په کتاب الجهاد او کتاب الاماره په لسګونو احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت دي. بلکې د هغې نه وړاندې دا کوم آیت کریمه چې ما تلاوت که د سورة النساء یو کم شپیتم نمبر آیت کریمه دی. الله سبحانه وتعالی فرمای یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، اے مسلمانانو، اے هغه کسانو چې د ایمان دعوه کوئ او ځان ته مؤمنان وایئ، یعنی موږ او تاسو ته فرمایي او تاسو ته دې معلوم وي چې قرآن کریم کې یو کم نوي کرته دغسې خطاب او په دې صیغه باندې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو مخاطب کړي او دا د ایمان د مقتضیاتو څخه دی، د ایمان د لوازمو څخه دی. هغه دا دی چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت وکئ د الله جل جلاله وعم نواله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او بیا درېیمه خبره وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، او بیا تاسو طاعت وکئ د خپلو مشرانو او د خپلو علماء کرامو. د اولو الامر معنا مفسرینو او محدثینو کړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فهم مطابق په احادیثو کې راځي. علماء کرامو فرمایلی دي اولو الامر په دې آیت کې نه مراد العلماء والامراء، هغه عالمان د دین، هغه فقها، محدثین، مفسرین چې د اسلامی امت غښتلي او پیاوړي عالمان دي، د قرآن کریم او د احادیثو علمبرداران او دعوتګران دي. د هغو به خبره منئ، د هغو به طاعت کوئ. او دغه شانته دویمه معنا په دې آیت کې مراد الامراء، هغه امیران، هغه حاکمان، هغه ولسمشران چې هغه په مسلمانانو باندې برسر اقتدار وي او دا ذمواري هغو ته اوله شوي وي. او بیا الله سبحانه وتعالی په دې کې نکته هغه دا ده منکم چې مسلمان وي، مؤمن وي او اسلام خپل دین ګڼي، پیغمبر خپل نبی ګڼي، الله سبحانه وتعالی خپل معبود ګڼي. نو د غیر مسلمینو، د کفارو مشرکینو، ولو که هغه مشران وي، برسر اقتدار وي، نو د هغو طاعت په مسلمانانو لازمي نه ده. او کله داسې کېږي چې په مابین د راعي او د رعیت کې بلکې د مسلمانانو په خپلو کې ورانه راشي، اختلاف راشي، اختلاف النظر راشي، نو په دې وخت کې د الله سبحانه وتعالی یو بل حکم دی، هغه دا دی فإن تنازعتم فی شیء، که ستاسو چېرته اختلاف راغی، ورانم راغله،
جګړه م راغله خصومت م راغی اگر که هغه ډېر معمولي شی وي فی شی که معمولي وي لوی خو لا پرېږده او هغه فردوه الی الله والرسول د هغې واپسي او حل او د هغې جوړجاړی تاسو د الله سبحانه وتعالی په کتاب وکئ چې قرآن کریم دی او د محمد رسول الله په صحیح احادیثو په هغې باندې وکئ ځکه د دین دا دوه مرجع دي دا دوه د دین ستنې دي دا دوه د دین نهرونه دي چې یو دی کتاب الله او بل دی سنت رسول نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی دو سیزونه ما په تاسو کې پریښي که چیرې تاسو په دې منګولې ولګولې نو هرگز به ګمراه نه شئ چې یو دی د الله سبحانه وتعالی کتاب او بل دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث او دا شرط د مؤمن دپاره الله ایښی ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر که چیرته تاسو واقعي د الله په ذات هم ایمان وي او په ورځ د آخرت هم یقین وي نو دا ستاسو دپاره یو حکم دی یو امر دی د دې وجې نه ذلک خیر و احسن تأویلا دا ستاسو دپاره د خیر خبره ده د ښېګڼې خبره ده او د عاقبت په اعتبار هغه ډېر ښایسته دی انجام یې ډېر ښه دی د دې وجې نه قدرمنو مستمعینو مستمعاتو د طاعت ولات الامور په باره کې ګڼ شمېر احادیث دي چې یو د هغې نه دا حدیث دی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من اطاعنی فقد اطاع الله چا چې زما طاعت وکړه خبره ومنله دا داسې دی لکه چې د الله طاعت یې وکړه او د هغه خبره ومنله نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي ومن یطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د الله د نبی طاعت وکړه هغه د الله سبحانه وتعالی طاعت یې وکړه ځکه الله جل شانه دغه سفیران او دغه لیږل شوي هغه انبیا علیهم السلام دي ومن یعصیني و چا چې زما نافرمانی وکړه فقد عصى الله هغه یقینا د الله نافرمانی وکړه ومن یطیع الامیر او چا چې د خپل امیر مشر او حاکم طاعت وکړه خبره ومنله فقد اطاعنی نو یقینا هغه زما خبره ومنله ومن یعص الامیر او چا چې د امیر و حاکم خبره ونه منله نافرمانی وکړه فقد عصانی نو هغه یقینا زما نافرمانی وکړه رواه مسلم د صحیح مسلم حدیث دی بل حدیث کې راځي علیک بالسمع والطاعه تاسو د خپل امیر خبره اورئ او منئ فی عسرک و یسرک که هغه په سختۍ کې وي که په راحت کې وي و منشتک و مکرهک که هغه ستا زړه غواړي او که نه غواړي او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وصیت هم په دې دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې خلیلی اوصانی ما ته خپل خلیل او دوست محمد رسول الله وصیت کړی ان اسمع و اطیع چې زه خبره ومنم خبره واورم د خپل امیر او مشر وان کان عبدا مجدع الاطراف اگر که دا مشر امیر او مخکخ او دا حاکم اغا دغه اندامونه اغا ناقص وي او لنډ او بوچ وي او په بل روایت کې راځي اگر که هغه عبد حبشي وي په رنګ تور وي لیکن چې کله مشر دی امیر دی خبره منل واجب دی
دې وجې نه ورونو یو خبر هغه دا په دې ځان پوهول پکار دي چې خبره منل طاعت کول دا په معروف کې په هغه څه کې چې هغه د الله نافرمانی پکې نه راځي د الله او د هغه د رسول خبره وي او د الله او د رسول په خبره روان وي نو دې وجې نه څومره احادیث چې دي په دې باب کې هغه هم دا وایي چې علی المرء السمع والطاعه په مسلمان باندې لازم دی خبره منل د خپل امیر او د خپل مشر فيما احب وکره برابر خبره زړه غواړي نه غواړي الا ان یؤمر بمعصیه منګرم کچیرته امر کوي په ګناه فإن امر بمعصیه کچیر دی امیر او حاکم امر وکړه په ګناه فلا سمع ولا طاعه به نه خبره اورېدل لازم دي او نه منل لازم دي دارنګه یو حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه السلام یو سریه ولېږله او په دې سریه کې امیر په دوی مقرر که من الانصار د انصارونه او بیا هغه په دې وخت کې خپلو ملګرو ته وویلې وایي زه آیا په تاسو باندې امیر نه یم او زما امیر او زما امارت په قرآن و سنت ثابت دی او زما طاعت په تاسو لازم دی ټول ورته ویلې ولې نه نو هغه ورته خس و خاشاک را جمع کوي هغه یې را جمع کړه او بیا ورته دا وسوځوئ هغه ته یې اور ورته که او بیا ورته ویلې چې فدخلوها دې اور ته اوس دننه شئ صحابه یو بل ته وکتل چې دا څه وایي او بیا وویل چې نحنو مونږ چې انا فررنا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم من النار مونږ خو د الله نبي باندې چې ایمان راوړی دې وجې نه چې مونږ د اور نه بچ شو اور نه ځان بچ کو او ته مونږ د اور ته امر کوي چې دننه شئ بیا دا واقعه هغه د الله نبي په وړاندې هغه ته پیښ شوه هغه وویل لو دخلوها که چېرته دوی دې اور ته دننه شوي وای ما خرجوا منها چرې به دوی نه وراوتي انما الطاعة فی معروف یقینا خبره منل دا په هغه څه کې دي چې هغه جایز وي روایي نو دې وجې نه قدرمنو مشرانو د خپلو امراو حاکمانو منل پکار دي خو تر هغه پورې چې د هغو نه کفر بواح نه وي څرګند شوي او هغه هم په یقین سره نه په ګمان او هغه هم ښکاره چې ثبوت یې په نص قرآني سره په خبرې صحیح احادیثو سره هغه د مثال په طور منځ نه کوي تارک الصلات وي یا دارنګه خلکو ته په حرمت په هغه حرامو باندې هغه وایي چې دا زی تاسو ته حلال دی لکه ورته وایي زی زنا کوئ غلا کوئ او غارت کوئ دا ستاسو دپاره جایز دی بیا دا کفر بواح دی بیا په دې مقابل کې اگر که بعض علما وایي چې وس دی نه او قدرت دی نه طاقت دی نه نو بیا به هم ته خروج نه کوي ځکه دا یو تجربه ده حقیقت دی چې کله موږ په دې خپل حالاتو غور وکړو او دوم حالات چې نن سبا که هغه په مصر کې وو که هغه په تونس کې وو که هغه په لیبیا کې وو که هغه په عراق کې وو که هغه په نورو هیوادونو کې نو کله چې دغسې خروج او په دې حاکمانو باندې وشو نتایج موږ ولیدله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبرې یقیني دي او حق دي پاتې شو ظلم کوي زیاتی کوي هغه الله ته به حواله کوو ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي ستکونو بعدي اثره زر د چې وبګورئ یو زمانه وروسته ستاسو حق تلفي به د حاکمان کوي و امور تنکرونها بعضې کارونه به ګورئ چې هغه به ډېر بد ګڼئ نو په دې وخت کې صحابه ویل یا رسول الله نو په دې وخت کې ما کیف تأمرون من ادرک منا ذلک کله چې داسې حاکمان مشران موږ وګورو څه کول پکار دي هغه ویل تؤدون الحق الذي علیکم وتسألون الله الذي لکم تاسو به د هغو حق ادا کوئ او دوی چې کوم ظلم زیاتی کوي الله به دوله سزا ورکوي الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو په دین باندې پوه کړي او په قرآن و سنت او د فهم سلفو مطابق دې الله زموږ فهم نصیب کړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له